یو ښځې ډاکټرې یو مریض سره ډېر ناروا کارونه کړي دي او دغه ناروا کارونه یې ورسره څنګه کړي ویډیو ترې چا کړې ده. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، ځکه چې کله موږ دغه ویډیو کتله نو ډېر زیات یې خفه کړو چې نن سبا ډاکټرانو ته یعنې ښځو ډاکټرانو ته مریضان ورشي د علاج په خاطر باندې یا د نور داسې ضروري پوښتنې یا مشورې دپاره، نو ښځې ډاکټرانې ورسره بیا داسې بېهوده کارونه کوي. قدرمنو، یو ویډیو موږ ته چا راولېږله چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د یو هسپتال ډاکټره ده، یو مریض ورته ورغلی دی چې علاج ترې وکړي، خو په ځای د دې چې د هغه علاج وکړي نو دغه ښځه په څه کې مصروفه وه چې هغوی پرې اصرار کړی، ورته ویلي چې لږ زر کوه. نو په دې دوران کې دغه ښځه اور اخیستې ده او داسې بدتمیزي یې کړې ده چې دغه بدتمیزۍ ویډیو یې هم راغلې ده، او چې کله ترې ویډیو کېږي نو دا هغه کس ته هم دمکي ورکوي چې ته زما نه ولې ویډیو کوې، یعنې ستا ما سره څه کار دی که زه هر څه کوم. او بیا هغه ته دا بدماشي او دا بدګفتاري ورسره هم کوي چې هغه ته دمکي ورکوي. نو څومره د شرم خبره ده، څومره د افسوس خبره ده چې زموږ په خلکو کې داسې خلک چې هغوی تعلیمونه کړي دي هغوی هم ځانونه شرمولي دي. د ویډیو د کتلو مو مننه چې د پشتو پوسټ دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ ضرور راسره خپل نظر شریک کړئ.